أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآيات صدق الله العلي العظيم المركز الذي يتنوكم طول وأولي والمسؤول وشران وبنانة ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gudun da fara zama mamuriyar da zaune sun kara wa budiki da zaune da zama da yau da fara hitar maratun da fara sarai ko rubani shirar kara da ya lardau da ya lardau kawar fadi da ya wuce barai da su waka ba da turan كلام بدي بعد كلام الواحد بتيجي صدق استكار صبرت بعد الشهرين دول اسمه كويرة ما أقول دورة في بداية كذا جم كولي كذا على كم شيء بتجينا كم أوريد بعد دلتا كوي بعد ما جالس وكيل كي ده هم بيعملوا أو ده بيدلوا وارنا وقت ما تلا ويتدريا بخشونا خلي وجايدين زخت دي او طول ولا شو طول شنو مجهد او غل يا غلو ما يكري او يا غلو يكري او يا غلو دا مكتب لا تذكر دي الله يمكن نور بوتانكي فاترابو فاتنامكي إذا شيئا مثال نشي پیدا کوله یو دا عام طور په یو جامعه او په ټولنه باندې حکم کوي کبه سبا تعلیم هم راځي له نور نشانه شوکت سره چې نن ورته امریکا په اصطلاح کوندوي او یا نیمه دنیا ورته کوندو ده یا ټول دنیا ورته کوندو یا ټول دنیا یې مایل کوي هغه هم بیا سفارت درنه د نمونه سره کوي نو په ورځ ته ورسمو ده لاره د حل ما ان باندې نه ده لاره د حل یو بل گذاشت او یو بل په غېږ کې نیول دا د افغانستان لپاره د حل لاره مخکې د کارمل په مورد په مرور بحث ځلان سره کارمل امریکایان راوستل یو پرچمي ګوند سره او نجیب عین پرچمي ګوند سره سره ووتل هغه کله چې روسان ووتل ټول اورونه دغه وخت حکومت خلک په دې باندې وایي چې نجیب هغه ورځ په ورځ د ازادۍ ورځ اعلان کړه نو دلته مسؤلیتونه فردي نه هغه څه چې دي په یوه ډله په یوه ټولنه باندې خلک حکومت کوي په هر صورت د غونډې د ترتیب کوونکو د راغلونکو او د راغلو نه ته د خدای ټول اجرونه ورکړي د سیاسي جملې که به تېر شو هغه څه د خدای ورکړي چې هغه د راتلونکي او د آینده وختونو د آینده زندګۍ لپاره زموږ په طرف وي واقعیت خو دا د 17 کاله نه بلکې موږ یو 40 کال په دې وکړو هر چا په خپل وار خپل نوبت هغه څه د ملت او د دولت سره وکړو چې هغه وخت دی په ټول د خلک موږ ملکي وطنه په هر لحاظ غندو بلکې افغان وطنه غندو راځئ افغان وطنه وغندئ ورونو ځوانان طالب څوک دی طالب ما تاسو ته څه راوړي عسکر څوک دی تاسو د خپل اردو د خپل پولیس ما څه راوړي د تاسو عسکر تجاوزګر نه د تاسو طالب تجاوزګر نه دی نو په لحاظه د ملکي وګړو یا ملکي خلکو وطنه نه بلکې افغان وطنه وغندئ افغان وطنه بعد ده افغان وطنه مکوي راسي یو شی له دغه ګډون کوونکو یا د کوونکو غواړو چې دا شی چې موږ دلته راځي دغه کار وکړو چې د هدف ته او د صلح ته ورسېږو دا کار هله چا سره ده دا خو هر څوک دا غږ کوي چې سوله غواړو سوله دې راشي خو چې راځي په څه شي راشي څوک د هغه ځوان هغه ډله هغه ګروپ چې هغه راشي د حکومت ورته وایي چې ته په دغه دلیل باندې صلح وکړه او بله ډله یې د غوږ د جمع جملې نه ولاړه چې طالب ته ووایي چې خدای په لار صلح وکړه موږ په خوله خو دا 18 کاله خلک چغې وهي د کرزي صاحب د حکومت له شروع نه تر اوسه پورې د صلح یو د طالب وروره صلح او د طالب وروره او کله کله کرزي صاحب باندې دا بمبار هم اوږدی
طالب ته ورور وایي بیا هغه خلک چې طالب وي ورور نه بلل هغه خدای په دې وارد ویل چې طالب یې هم محترم وبلل هم یې ورور نو وایي راځئ داسې یوه طرح باندې وروڼه کار وکړي دا ورونه دې په یوه داسې طرحه کار وکړي چې یو وخت جوړ کړي او دا ولاړ چې طرفینو سره دا خبره وکړي چې هر چا په امکاناتو په واسه کې دا امکانات وي نو هغونه کار واخلي چې هم حکومت ووایي چې دا لاره تړلې ده او هم طالب ته ووایو هم که نه وي ما په آن باندې دغه سوله غواړو باندې موږ هدف